د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. مولوي عبدالکبیر کابل کې د اسلامي همکارۍ سازمان له سفیر سره لیدنه ترسره کړې ده. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د اسلامي همکارۍ سازمان له سفیر محمد سعید الیاس سره تنه کې د افغان کډوالو سره د مرستې او د ټولګټو پروژو په پلي کولو خبرې کړې دي. د هیات وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې د کتنه کې مولوي عبدالکبیر له اسلامي نړۍ سره د طالبانو حکومت تعامل او اړیکې خورا ارزښتمنې بللې دي او زیاته کړې ده چې دغه سازمان د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره غوره او مهم بنسټ دی. بل خوا ښاغلي محمد سعید راستنېدونکو کډوالو ته د مرستو په راجلب کولو ټینګار کړی دی. یونیسیار د بودیجې له کمښت سره مخ شوی دی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار خبرداری ورکړې چې له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو د مرستو لپاره اړینه بودیجه خورا کمه شوې ده. یا د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د روان 2025 میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې یوازې 6 سلنه بودیجه ترلاسه کړې ده. یا د اداره زیاتوي له ټاکل شوي 109.1 میلیون ډالر بودیجې څخه یوازې 9 میلیونه ترلاسه کړي دي چې د راستنېدونکو د ملاتړ بهیر له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. پاکستان د مارچ 1 وروسته د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړی او دا بهیر اوس لا هم دوام لري. د تورخم اوسنی بازار مومندرې ولسوالۍ ته انتقالیږي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی سره د ښار جوړونې رئیس مولوي محمد نبي په مشرۍ تخنیکي پلاوی وکتل تر څو د ډکې ښارګوټي د توپوګرافي سروې د پیل په تړاو همغږي وکړي. د ننګرهار رسنیو دفتر لیکلي چې تخنیکي ټیم څرګنده کړه چې یاد ښارګوټی له وړاندې د یو ستراتیژیک پلان برخه ده. اوسنۍ سروې به د مرکز له اړوندو ادارو سره د معلوماتو شریکولو وروسته د عملي کارونو پیل ته لاره هواره کړي. د معلوماتو له مخې د تورخم اوسنی بازار به نوي جوړېدونکي ښارګوټي ته انتقال شي چې دا ښارګوټی به مارکیټونه، استوګنځي ودانۍ، جومات، مدرسه، کلینیک، پارک او نور اړین ملحقات ولري. هیواد کې د 900 میګاواټه برېښنایي پروژو د عملي کېدو چارې پیل شوې. د افغانستان برېښنا شرکت مشر عبدالباري عمر وایي له تېرو 6 میاشتو راهیسې 900 میګاواټه برېښنایي پروژې ډیزاین کړي چې د مهال په بېلابېلو ولایتونو کې د عملي کېدو کارونه پیل شوي دي. هغه زیاتوي چې د دې پروژو په عملي کېدو به صنعتي پارکونو، سوداګریزو مرکزونو او په زرګونو کورنیو ته خدمات ورسیږي. نوموړي زیاته کړې هڅه کوي له کورنیو ظرفیتونو څخه د اړتیا وړ برېښنا چمتو کړي، خو پر نړیوالو پانګوالو یې هم غږ کړی چې د افغانستان د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي. نوموړي همداراز ویلي چې ډېر ژر به اتیا لویې ولسوالۍ د پانګونې لپاره اعلان کړي څو هلته برېښنایي خدمات ورسیږي. برازیل د افغان کډوالو د منلو لپاره پروسه پیل کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي چې برازیل د افغان کډوالو د منلو لپاره نوی پروګرام پیل کړی دی. د یاد پروګرام له مخې پناهګاه په نوم یو نادولتي سازمان چې د برازیل دولت لخوا له دغه پروګرام مسؤل ټاکل شوی سږکال به د 500 کډوالو د میشتولو او ملاتړ مسؤلیت پر غاړه ولري. د راپورونو له مخې 2 نورې ادارې به هم د 440 نورو پناه غوښتونکو کوربتوب وکړي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یې ملاتړ کړی دی. د یاد پروګرام له لارې تېره اونۍ 4 افغاني کورنۍ برازیل ته هم ورسېدلې. یاد هیواد له 2021 میلادي کال راهیسې تر دې دمه له 14,000 ډېرې بشرپاله ویزې افغان وګړو ته ورکړي دي. ترکیې نتنیاهو ته پر خپلې پزاره تېرېدلو اجازه نه ده ورکړې. د ټایمز اف اسرائیل د راپور له مخې ترکیې د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دولتي الوتکې ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه هیواد له هوایي حریم له لارې تېر شي. د راپور له مخې نتنیاهو غوښتل چې اذربایجان ته لاړ شي او هلته د حکومت له چارواکو سره د اړیکو پر پیاوړتیا او دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. راپور زیاتوي د لومړي وزیر دفتر هڅه کړې وه چې د یونان او بلغاریا له لارې د بدیلې هوایي لارې په لټه کې شي، خو د اوږد واټن له امله یې له سفر ډډه وکړه. ترکیې د 2024 کال د نومبر په میاشت کې د اسرائیل ولسمشر ته هم له خپل هوایي حریم څخه د تېرېدو اجازه نه ورکړې تر څو د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون کنفرانس لپاره آذربایجان ته سفر وکړي. د ترکیې او اسرائیل ترمنځ اړیکې د 2023 کال د اکتوبر راهیسې کله چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوه ترینګلې شوي دي. اوکراین ادعا کړې چې د روسیې یوه جیټ الوتکه یې راغورځولې. د اوکراین پوځ ادعا کړې چې دوی په لومړي ځل د روسیې یوه جنګي جیټ الوتکه راغورځولې ده. دا په نړۍ کې د سمندري ډرون په وسیله د جنګي جیټ د نسکورېدو لومړنۍ پیښه بلل شوې ده. د رویټرز په راپور کې ویل شوي چې دا پیښه تېره ورځ تور سمندرګي کې شوې او د اوکراین یوې استخباراتي ډلې د روسیې جنګي جیټ الوتکه راغورځولې ده. بل خوا روسیې تر اوسه په رسمي توګه د یادې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي، خو د روسیې دفاع وزارت ځینو سرچینو د اوکراین لخوا د دوی د جنګي جیټ د
د نسکورېدو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د الوتکې دواړه پیلوټان ژوندي دي او د ملکي کښتۍ لخوا ژغورل شوي دي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې د ټرمپ ادارې او روسي چارواکو ترمنځ د اوکراین جګړې د پای ته رسولو پر سر خبرې روانې دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې جګړې پر پای ته رسولو ټینګار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي سبا دوشنبه پاکستان ته سفر کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي چې دا سفر د ایران له ګاونډیو هیوادونو سره د منظمې ډیپلوماتیکې مشورې په چوکاټ کې ترسره کیږي. نوموړی به په یاد سفر کې د پاکستان د لوړپوړو چارواکو سره وګوري تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، د سیمې د وروستیو تحولاتو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې اترې وکړي. ایرنا خبري اژانس د بقایي په حواله لیکلي چې عراقچي به په روانه اونۍ کې په یو رسمي سفر هند ته هم لاړ شي. غزه کې د لوږې له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 تنه کسان مړه شوي دي. د غزې د رسنیو دفتر اعلان کړی چې د غزې د محاصرې له پیله تر دې دمه د لوږې له امله لږ تر لږه 50 فلسطینیانو چې زیات شمېر ماشومان دي ژوند بایللی دی. له دې وړاندې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي وو چې په غزه تړانګې کې له تېرو 2 میاشتو راهیسې د اسرائیلي ځواکونو له لوري د بشري مرستو لیږدونکي 15,000 موټر درول شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالې کمیټې هم خبرداری ورکړې چې غزه تړانګه کې بشري مرستې له ناورین او سقوط سره مخ دي. انتونی البانیز یو ځل بیا د اسټرالیا د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو. د انتونی البانیز په مشرۍ کارګر ګوند وکولی شو د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه او نوی حکومت جوړ کړي. یاد ګوند لږ تر لږه 86 څوکۍ ګټلي چې دا د پارلمان له 86 اړینو اکثریتي څوکیو څخه زیاتې دي. له ټاکنو وروسته انتونی البانیز ویلي چې نوی حکومت به د عامه خدماتو د زیربناو پیاوړتیا، اقتصادي ودې او د اقلیم بدلون پر وړاندې اقداماتو ته جدي پاملرنه وکړي. اوکراین د روسیې 3 ورځني اوربند وړاندیز رد کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د روسیې 3 ورځني اوربند وړاندیز رد کړ او پر ځای د جګړې د 13 ورځو بندولو ټینګار وکړ. زیلینسکي وویل چې هغه د 13 ورځني اوربند لپاره د متحده ایالاتو د وړاندیز پر بنسټ انکار وکړ او استدلال یې وکړ چې هر ډول معنا لرونکي خبرې اترې اوږدې مودې ته اړتیا لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه وړاندیز د نازي جرمني په وړاندې د 1945 کال د بریا د 80مې کلیزې د لمانځلو لپاره کړی و. بلخوا د روسیې د امنیت شورا خبرداری ورکړی چې که اوکراین د مۍ په 9مه نیټه پر مسکو برید وکړي نو د کیب امنیت تضمین نشي کېدی. د کریملین ماڼۍ رسنیز دفتر د معلوماتو له مخې دا اوربند که منل شوی وی نو د مۍ له 8مې نیټې څخه به یې تر 10مې نیټې پورې دوام کوو څو د جګړې ښکېلو خواو ته د سولې د نیت څرګندولو فرصت ورکړي. مسعود پزشکیان ویلي د ایران راتلونکی یوازې مذاکراتو پورې نه دی تړل شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان له تهران ټایمز ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې ویلي چې د هیواد راتلونکی مذاکراتو پورې نه دی تړل شوی. پزشکیان په غیر مستقیم ډول لا پیغام ورکړل چې د هغه حکومت به یوازې اتومي خبرو اترو یا د بندیزونو د لرې کولو پر مسالو تمرکز ونه کړي. د تسنیم خبري اژانس راپور له مخې د امریکا او ایران ترمنځ په روم کې څلورم پړاو غیر مستقیمې خبرې اترې د لوجستیکي دلایلو له مخې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډول شوي دي. د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د خبرو اترو نوې نیټه به له دواړو اړخونو سره تر همغږۍ وروسته وټاکل شي. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.